مرزا غلام قادیانی دا یو ګستاخ انسانو او دی مرتد شوی و. بیا د ارتداد نه بعد د ډېرې زیاتې ګستاخیانې دا کړې وې او د ده چې کم متبعین دي مرزایان قادیانیان دا د اسلام نه خارج دي، دا کافران دي، چونکې دوی د ختم نبوت عقیدې نه هم منکر دي او بیا چې مرزا کومې ګستاخۍ کړي نو په هغې باندې دوی قایم دي او هغه مني او د هغې تحسین کوي. نو مرزا غلام قادیاني د الله جل جلاله بارکې هم فضول الفاظ، نازیبا الفاظ دا استعمال کړي او دا د مرزا قادیاني کتاب د روحاني خزائن په هغې کې دا موجود دي. بیا د مرزا غلام قادیاني د خدای دعوه هم کړې وه. همداسې مرزا غلام قادیاني د زموږ د خوږ نبی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم باره کې هم نازیبا الفاظ استعمال کړي. همداسې مرزا غلام قادیاني د قرآن پاک د هغې باره کې هم نازیبا الفاظ استعمال کړي او دا خبرې د ده په کتابونو کې دا موجود دی. د کتاب د مجموع الهامات په هغې کې دا موجود دی. همداسې مرزا غلام قادیاني د به ډېر خراب کنزل او څښاک کنزل دا کول او دا د کتاب روحاني خزائن په هغې کې موجود دي. همداسې مرزا غلام قادیاني د احادیثو هم توهین کړی. همداسې د صحابه کرامو رضی الله عنهم اجمعین د هغوی باره کې هم نازیبا الفاظ استعمال کړي دي او دا د دې مرزا قادیاني مرتد د یو کتاب د روحاني خزائن په هغې کې دا لیکلی شوي. همداسې مرزا غلام قادیاني د حضرت ابوبکر او حضرت عمر رضی الله عنهما باره کې د هغوی باره کې نازیبا الفاظ استعمال کړي، نعوذ بالله من ذلک. همداسې مرزا غلام قادیاني د حضرت علی رضی الله عنه باره کې هم نازیبا الفاظ استعمال کړي. همداسې مرزا غلام قادیاني د حضرت امام حسین رضی الله عنه د هغوی باره کې هم نازیبا الفاظ استعمال کړي. همداسې مرزا غلام قادیاني د ابو هریره رضی الله عنه د هغوی باره کې هم نازیبا الفاظ استعمال کړي. همداسې د غار ثور واقعې باره کې نازیبا الفاظ استعمال کړي او دا د کتاب روحاني خزائن د مرزا غلام قادیاني خبیث کتاب دی، په هغې کې دا مذکور دي. او مرزا غلام قادیاني د مسلمانانو باره کې هم نازیبا الفاظ استعمال کړي. او بیا مرزایان دوی چې کم درود وایي په هغې کې په هغه درود کې د مرزا غلام خبیث د خپل ځان هم شامل کړي او دی هم چې کوم دی درود چې کله مرزایان قادیانیان درود وایي نو دی هم پکې یادوي. همداسې د مرزایان او قادیانان دی چې کله کلمه وایي نو موږ چې کلمه وایو نو موږ وایو لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. دا محمد رسول الله د دې نه زموږ مطلب وي هغه نبی کم چې په مکه مکرمه کې د نن نه 1400 کاله مخکې په مکه مکرمه کې د عبدالله زوی او د نیکه نامې و حضرت عبدالمطلب او د غور نیکه نامې و هاشم. نو زموږ مطلب نبی عربی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم وی. او چې کله قادیانان کلمه وی دی وی لا اله الا الله محمد رسول الله نو دا قادیانان دی خپل قادیانی ته مرزا غلام قادیانی ته دته چې کوم نه نعوذ بالله محمد وی نو دی تینا مطلب دا اخلي. نو دا مرزایان او دا قادیانان دا د اسلام نه بهر دي او دا کفار دي او د کافرانو بیا سخت قسم دی دا ځکه چې عام کافران هغې ځان ته
مسلمانان نه وي، هغې وایي موږ عیسایان یو یا هندوان یو یا یهودیان یو. خو مرزایان او قادیانان د دې عقیده د کفر عقیده ده، خو دې دعوه د اسلام کې ځان ته مسلمانان وایي. نو ځان ته چې مسلمانان وي په دې باندې بیا عام مسلمانان دوکه شي. زمونږ مسلمانان وروڼه هغې ورسره میل جول ساتي، رشتې ورسره کوي، تعلق ورسره ساتي، او بیا بعضې اوقات زمونږ ساده مسلمانان د دې عبادتګاه ته ځي، هلته عبادت کوي او هغې ناپوهۍ کې قادیانیان شي. نو دغه قادیانیان دا د عامو کافرانو نه سخت دي، د دې کفر سخت دی، ځکه عام کافران په هغې باندې مسلمان دوکه کېږي نه، او په قادیاني باندې چونکې دی وی کافر او ځان ته مسلمان وي، خپل کفر ته اسلام وي، نو په دې باندې بیا عام مسلمانان دوکه شي. نو دا زیات خطرناک دي او زیات سخت دي د عامو کافرانو.